په کوربزلي کې تیر یوې هفتې نه د بارانونو سلسله روانه ده. همدغه شان په سپین غره باندې واورې ورېدو سلسله وخت په وخت روانه ده. د بارانونو له کبله د کوربزلي په مختلفو علاقو کې کاچا کورونه راپرېوتلي دي، څه په نتیجه کې او په مختلفو علاقو کې 15 نه زیات کسان ژوبل شوي دي او خلکو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. خو زه دې وخت د میډل کوروم سمیر بیساتو علاقې کې موجود یم. دلته یو پل چې دریا کوروم باندې جوړ کړی شوی و، هغه سره خوا کې کوم سړک کې یوه حصه دی، زیاته حصه اوبه وړي دی، نو خلکو ته تګ راتګ کې یو ډېر لوی مشکل جوړ شوی دی. د سیمې اوسېدونکي یایي چې تېر 2 کالو نه مین روډ څه دی تګ راتګ پره بند دی. که څه هم انتظامیه یایي چې د مین روډ خلاصولو لپاره کوششونه روان دي، خو تر دې دمه روډ نه دی کلاو شوی او متبادل لارې استعمالېدې او متبادل لارې لپاره د سمیر بیساتو دغه پل استعمالېدو، خو دا د پولیس سره نږدې د سړک کوم حصه دی دا اوبو وړلو په نتیجې کې اوس دې لارې باندې تګ راتګ بند شوی دی، څه خلکو ته ورسره ډېر زیات مشکل پېښ شوي دي. دلته موجود خلکو نه پوښتنه کوو څه د دې لارې ډسټرب کېدو، د دې سړک اوبو وړلو نتیجه کې هغوی څه مشکلاتو سره مخ دي. که څنګه تاسو کوئ تقریبا میاشته کېږي بارانو سلسله شروع دی، هغه به وجې نه دلته یو کوم دریای کوروم دی هغه ډېر زیات مقدار سره راغلی دی، څه هغه د وجې نه دلته موږ کوم د کوبیو د ټپړۍ منځه کوم پال دی سمیر آباس کې هغه نه دا متاثر شوی دی، وړی دی او منځه ورکې مطلب دا دی څه کوم توی اخري ډنګر هغه موت شوی دی. دې وجې نه تقریبا توی نه پورې چې څومره کلي دي هغوی ډېر سخت متاثر شوي دي. تقریبا څه هغلته 4-5 کلي کوم دي بیساتوی کوبي تکلیف خو به انتها تکلیف دی. اوس استه څېړله کوم مخلوق دی هغه دسته لکه سبزی مبزی سکولونه دي چې ته تجارت میجارت هغه سپورت بند شوی دی و به انتها تکلیف دی عوام ته نه. ترافیک بند، باران شته، زلزله شته، خو موږ ته ځان داسې محسوس کېږي لکه موږ پاکستانیان نه وو. پاکستان کې اوسو، خپل د پاکستان حکومت نه موږ تعجبه هغه نظام دی، نه پوهېږو څه پرابلم دی، خو موږ ته لوی تکلیف دی. د سیمې اوسېدونکي حکومت نه غوښتنه کوي چې سمدستي ده دغه پل چې کوم روډ پل سره نږدې وړی شوی دی اوبو کې دا د جوړ کړی شي او دې سره سم کوم مین روډ دی څه هغه بې څه وجې بند دی. امن معاهدې یو درجه نه زیاتې معاهدې شوي دي، هغه باوجود دا روډ بند دی، نو په کار دی څه دا د مین روډ د خلاص کړی شي.